آیا فقه د امام شافعی او د امام احمد فقاهت د دواړو د امام مالک او د امام ابو حنیفه مقام ته رسیدي شي؟ د دې فقه هغې ته کله رسیدي شي؟ صحیح د فن د حدیثو کې کشي په څلورو ائمو کې په حفظ الحدیث کې شهرت د چاو اوله مرتبت کې د امام احمد. ابن تیمیه وایي د امام احمد پسې ځکه لاړم چې د حدیثو غټ جامع دی په دې ټولو. دویم مرتبت کې امام شافعی دی، دریم کې امام مالک، څلورم کې امام ابو حنیفه رحمت الله. په د فقه باب ته کرالی په اول مرتبت کې به امام ابو حنیفه دی، دویم امام مالک دی، دریم امام شافعی دی، څلورم امام احمد. فقه کې خو هغه بیا په نسبت دوی ته ډېر کمزور دی. نو مدونه کبرا کې امام مالک اول جلد 115 صفحه کې قال مالک لا اعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا. اغوی رفع اليدين په تکبیرونو د مانځه کې کوزیدو پورته کېدو کې په یو کې لا اعرف نه پیژنم. دې کې ما ته معروف حدیث نه ثابت نه به اوچتئ لاسونه مگر په اول تکبیر کې، او په اول تکبیر کې به هم شی خفیف اوچتئ، شی خفیف. هلته دې مو ډېر زیات اوچتئ نه. شرح الزرقاني على موطأ امام مالك اول جلد 209 صفحه قال الاسيلي لم يأخذ به مالك لأن نافعا وقفوا على ابن عمر. روایت د ابن عمر باندې امام مالک اخذ نه دی کړی ځکه نافع دا موقوف د ابن عمر پیش کړی. مدونه کبرا اول جلد 115 صفحه کې د ابن قاسم قول نقلی وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا الا في تكبيره الاحرام. د امام مالک په نسبت باندې رفع الیدین ضعیف مگر په تکبیر احرام کې نه. دا مې دې لپاره پیش کړله چې دوی دا خبره کوي چې د جمهور مذهب رفع الیدین دی غلطه ده. جمهور څه ته وایي؟ جمهور خو دې ته نه چې پنځه شپږ محدثین پرې راغونډ شي. جمهور په څلورو مذاهبو کې چې درې یو خواته راشي دا جمهور دي، دغه یو مخالف راشي. نو دلته خو دوه مذهبه د ترک قائل شو، امام مالک امام ابو حنیفه، او دوه مذهبو قولو. د دې وجې نه هغه غیر معروف قول چې کوم د امام مالک نه نقلیږي او بعضې مقلدینو د امام مالک پیش کړی دی هغې ته به هېڅ التفات نشي کولی. ولې؟ ځکه که د هغې ته التفات وی نو امام ترمذي رحمت الله علیه د هر چا نه دا ائمو په مذاهبو باندې ښه پوهېږي، او هغه چې دې ځای ته راشي نو وایي دا مذهب د شافعي او د احمد. ولې نه وایي چې مذهب د مالک؟ او مذهب د مالک نه و، هغه ته پته و چې د امام مالک صاحب قول معروفه دغه دی چې رفع الیدین به نه کېږي. او بل دا چې مدونه کبرا د امام مالک په خپل تصنیف کې هغه وایي زه پیژنم نه په رفع او په خفض کې رفع الیدین، نو بیا د هغه یو مقلد راپورته کېږي او د هغه په امام باندې یو خبره تپي، نو دا به بېځایه کیدای شي د فقه مالکی په بعضې کتبو کې چې چا باندې حدیث غالب شوي د محدثینو غلبه پرې راغلي وي، هغه د امام مالک مذهب ته دې ته رجحان ورکړی وي به داسې عبارات په هغې ته به اعتبار نه وي. نو یو متنن استراب شو، دویم سندن استراب شو، دریم مع ذلك عمر ابن عمر يخالف روایتهم. د ابن عمر روایت د مخالف عملی منگا خایو چې ابن عمر د دې خلاف عمل کړي. مصنف ابن ابي شيبه والجلد والسوا صفحه حدثنا ابو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يده الا في اول ما يفتتح. ما نه دی لیدلی ابن عمر چې رفع الیدین کړي مگر په اول هغه کې چې د شروع کوله. همدا روایت امام طحاوی راخسته دی او امام طحاوی دا دلیل د نسخ ګرځولی. هغه ابن عمر چې حدیث مرفوعه مونږ ته پیش کوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا خپل عمل ولې د خلاف د هغې صادروي؟ وی دا دلیل د درې چې دا ابن عمر ته د رفع الیدین نسخه ثابته شوي وه، قول یې پرې کړی چې کله نسخه ورته ثابته شوه نو د هغې عمل نه یې رجوع کړې ده، ترک طرف ته یې ذهاب کړی دی. دا حدیث سند په لحاظ باندې ابو بکر ابن عیاش په هغه باندې ثقه دی، خو روایت د غیر شامیینو باندې بعضې خلک څه خبره کوي. د تایید دپاره ما دویم روایت پیش کړی دی، موطا د امام محمد اول جلد 103 صفحه
قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبدالعزیز بن حکیم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبير افتتاح الصلاه ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. ابن عمر د تکبیر تحریما نه سوا ما ولید چې رفع الیدین نه دی کړی. نه امام مجاهد پدې کې متفرد نه دی بلکې صالح بن عبدالعزیز بن حکیم ورسره متابع دی پدې کې، هغه معی دی ورسره پدې قول کې چې رفع الیدین نه دی کړی. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری نهم جلتم صفحہ کے دارویت پیش کئی. اخرج ایزن ابن ابی شیبہ فی مصنفین حدثنا ابو بکر بن عیاش دے رکھا عیاز نہ دے عن حسین عن مجاہد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح. خصم و جواب کے وہی چھ هذا حدیث منکر، یعنی دا معروف په مقابله کې راغلی. ذکر تاوس ذکر انه راى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. تاوس وی چې ما ابن عمر ولید چې رفع الیدین وکړل هغه شان چې کوم مرفوع روایت کې بیان کړی دي. قلنا من يجوز ان يكون ابن عمر فعل ما رواه تاوس، هغه وخت کې دا کار کړو قبل ان تقوم الحجه عنده بنسخه، چې د نسخه دلیل وسره نو. ثم قامت الحجه عنده بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد. دا رستو به د عمل کې صادر. دا عبداللہ بن عمر سبنا رفع الیدین ردم ثابتیږي او د دې قول چې په آخره کې د ندی کړي او د دې مخالفت کړي دي. میزان اعتدال اول جلد 315 صفحه خپل سند سره د ابن عمر سے روایت پیش کړي. رأيتكم ورفع ايديكم في الصلاة والله انها لبدعة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قط. تاسو ته ګورم چې لاسونه اوچتوي په مانځ کې، قسم بالله دا بدعت را تخکاری. ما نبی علیہ السلام نه دلیدل چې دا کاری کړی وي، دا کاری کړی وي. اوس دا روایت دا غي څومره معارض دی. نصب الرایا والجل سلورم صفحه اخرج البيهقي في الخلافيات عن عبد الله بن عون الخزراز قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود. بے بيد عمل نکو. اوس د ابن عمر روایت سره سکه چې کوم کې ثبوت راغلی غلطه څومره تعارض دی او دلته په مقابله کې تنه مخالف روایت ته وګوره چې هغه وی نبی کرم صلی الله علیه وسلم بیان دی کړی. والشعبی لقیان 500 من الصحابه مع ذلك لا يرفع يد. امام شافعی رحمت الله علیه 1500 صحابه ملاقات کړي دي، 1500 صحابه ملاقات اور رفع الیدین بین کول. مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد 216 صفحہ. حدثنا ابن مبارک عن اشعث عن الشعبی انه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يرفعهما. او د تاریخ کې دا معروفه ده چې د 1500 صحابه ملاقات کړي دي. دا 1500 صحابه چې رفع الیدین باندې کتلی دی ولی پریک دی عمل پار تنبه یو آگاهی ده. دا شان بے ځای اعتراضات دوی کئی نو مونږ هم په دې خبرو راوستو غني زمون حنفیان هغه تطبیق لټي. ا تطبیق دغه دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کې انتهایی تعارض دی او دې کې سړی نشي کولای چې راواخ دی یو معمول به وګرځي او بل د عمل چې کم دی په مقابل د عمل د عبد الله بن مسعود کې بس مرتبه ولري. د روایت مقابله د روایت د عبد الله بن عمر نشي کولای ځکه عبد الله بن عمر د نبی اسلام د وفات په ټیم باندې 15 کال دی او د عمر 13 کال دی. د ځوانانو نه دی یا د الکانو نه دی او هغه په خو عمر والا نه دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې لیلی منکم اولو الاحلام، ما تخاوندان د عقل او مشران په صف کې مخ کې ودرېږي. نو عبد الله بن عمر مخ کې ودرېدونکي انسان دی، عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عمر رستو ودرېدونکي انسان دی. د روایت مقابله د روایت د عبد الله بن مسعود نشي کولای کوم چې د استدلالات د احناف نه. خو چون کې دی په مونږ باندې بعض داسې اعتراضونه کوي لکه رستو مونږ د امین بالجهر په باب کې څه حدیث او روایات لرو نو په هغې کې شعیب لرنوت او البانی لګېدلي دي، نور سلار او سر نه پیدا شوي. نو جواب یې څه کړی دی
ودا روایت د حسن دی او عنعنه کړي دا حسن بصری مدلس. اوس د دې په حسن بصری می اعتراض دی، حسن کې ورس ودا روایت د حسن بصری دی او دلته عنعنه کړي دا هغه مدلس دی. نو دا شان اعتراض به موږ پدې مو په سند تورقه کې اول سر تلاړ شي، اول سر تلاړ شي. هذا مصنف ابن ابي شيبه لا يرفع بين سجدتين چې کوم روایت دی کې زهري د سالم نه په عن سره روایت کړی دی، نو هغه دا چې روایت البخاري من الزهري وهو مدلس وقد عنعنا، زهري په خپل مدلس دی او عنعنه کړی دا، زهري په خپل مدلس دی عنعنه کړی. نو دوی چې زمونږ د حسن بصری په اقوالو اعتراض کوي، موږ به د زهري په اقوالو اعتراض وکړو. خدای اعتراض بې ځایه دی، ګوره بې ځایه دی. دا دی الحدیثو کې د رفول یدین یو مخالف پیدا شوی دی، هغه په خپله کړی دی په کتاب کې مې ولید. وایي چې دی د ابن عمر روایت ته صحیح وایي، دا کله صحیح کېدی چې دی په سند کې زهري راغلی مدلس دی او عنعنه یې کړی. دویم روایت د دی اغا روایت د مالک ابن حویرث، صحیح مسلم راخسته په دویم جلد اومه صفحه کی. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن بقلابه انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. بیان دا کو چې نبی علیہ السلام کان فعل ذلك ارادات ليس في رفع اليدين بعد الركعتين. داود عامه دا دلیل دی خاص، داود درې ځای رفع اليدين دلیل دی دوه ځای ثابت دی. دویم پدې کې استراب د متنن سنن نسائی دویم جلد 205 صفحه سند تگورا. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي شعبان قتادة نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. پاس حدیث د مسلم کې دو ځای رفع الیدین، رکوع نه پورته او رکوع ته کوزیدو پټیم. پر روایت د نسائی کې څلور ځای رفع الیدین د مالک بن حویرث پر روایت کې دی، کله چې سجدی ته کوزیږي او کله چې د سجدی نه پورته کیږي رفع الیدین کړي دي. قال الشیخ البانی صحیحنا، دا حدیث هم صحیح. دا اعتراض نشي کولای چې روایت د مسلم صحیح دی ګینه دا ضعیف دی زین مانم نه، سند په لحاظ سره صحیح دی. دا وشي څه جواب ستاده دغه حدیث نه یو مغه جواب زمونږ ستاده روایت ده مالک بن حویرث ده مسلم نه روایت نه ده. او قول بکې په دې دوه ځای کې د نسخې کړ چې نسخې قولونه کې بل لار سره نشته. دا روایت شرح مشکل الاثار بن لسمجل و 50 صفحه کې مراخص. دریم تحقیق پر روایت دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ باندې سنن نسائی دویم جلد 1 صفحه. اخبرنا سوید بن نصر قال انبانا عبداللہ بن مبارک عن زائدہ قال حدثنا عاصم بن کلیب قال حدثني ابي ان وائل بن حجر اخبره قال قلت لا انظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت اليه فقام ودرد فكبر ورفع يديه حتى حازتا باذنيه ثم وضع يد اليمنى على كف اليسرى بے کی خود خی لاس پا کف یسرا باندی او پا مڑون باندی او پا ساعد باندی. فلما اراد ان یرکان ہر کل چی ارادہ اکڑا چی رکو کئی رفع یدیہ مثلہا بیلا سوچت کرل. قال وضع یدیہ علی رکبتیہ
ثم لما رفع راسه رفع يديه رکوع چې پاسېده نو به لاسونه اوچت کړل. ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه ثم قعد بكيناست وافترش رجله اليسرى او چپ خپای فرش کړنو پاغه کې ناست نسب د یمنه وکړ او افتراش د چه وکړ د یسرا وکړ. دا غدریم استدلال د دې معروف حدیث دی چې د استدلال کې پیش کی. اول ليس في رفع اليدين بعد الركعتين دلیل دی خاص دی دعوت عامه ده. دعوت دریز رفع الیدین دی په حدیث کې بعد رکعتین رفع الیدین نشته دی. رکوع نه مخکې او وروسته شته، بعد رکعتین نشته. هغې دپاره دلیل پیدا کړ. دویم فيه ورفع یدیه حتی حاذتا باذنیه څه راځي؟ لاسونه یې څومره اوچت کړه تر دې چې برابر شو نرمیو د غوږونو سره. وهابي کاکا تر دې قایل کنا څنګه نیم حدیث مانی نیم پرېږدي. وائل ابن حجر روایت مونږ ته پیش کې او په خپل د عمل موافق نه لاس اوچت کا وګونو ته کنه ته وګو پوری اوچته او کوي نه هغه حدیث دینه قوی دی نو خدا ضعیف شو کنه. نو بیا دغه ټوکړه کې څنګه قوی پاتې شو؟ رفع الیدین په باب کې څنګه قوی پاتې شو چې دا شحمت الاذنین محاذات کې رفع د ایدی ولته ضعیف شو نو په دې جمله کې به څنګه قوی پاتې شو؟ قوت او ضعف خو په اعتبار د سند سره وی کنه، سند خو یو دی. نو په دې کې رفع د یدین حتی حاذتا باذنیه هل انتم قائلون بذلک؟ ایا دا ستاسو قول دی چې لا نرمه د غوږونو ته بلا سوچت شي؟ دریم فيه وضع ید الیمنى على کف اليسرى والرسغین په دې کې دارال چې خی لاس به د چپ لاس په کف باندې کېږدي. هل انتم قائلون بذلک؟ خیلاس په کف کې دی او دوی څه شي کوي؟ دا څه کوي کنه کوي؟ دا حدیث خو پتا رد کوي کنه په څومره ځایونو کې در باندې رد وکړي. څلورم فيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى کېناست او چپ خپای فرش کړه نصب د یمنا یې وکړه. هل انتم قائلون بذلک؟ دی خو د زنانو په شان د کوناټي د ایستلو قایل دي کنه. دی د کوناټي د ایستلو قایل دي چې یو طرف ته به د خپې وباسي او کېنې داسې دي کنه. او دلته حدیث د دې دال دی چې نه افتراش د یسرا راغلی نصب د یمنا راغلی په دې شکل ناسته ده. نو دا حدیث په څو ځایه کې مذهب حنفي ته تایید ورکوي. په حاذتا اذنیه باذنیه کې دا حنفي تایید دی. وضع د ید یمنا په کف یسرا باندې دا د حنفي مذهب تایید دی. او ثم قعد وافترش رجله اليسرى دا د حنفي مذهب تایید دی. اصلی جواب دا دغه ټوکړې نه چې ردی کې رفع الیدین راله تاسو ولې نه کوئ؟ نو موږ وایو فيه اضطراب، په دې کې اضطراب شته. سنن دارقطنی دویم جلد 4 صفحه. همدا د وائل بن حجر روایت په صحیح سند سره موږ پیش کو درته. حدثنا احمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا هشام عن حسين وحدثنا القاضي الحسين بن اسماعيل وعثمان بن محمد بن جعفر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن قال دخلنا على ابراهيم فحدث عمرو بن مرة قال صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولد نبي الإسلام يرفع يديه حين يفتتح الصلاة چې کله افتتاح کوله واذا رکع واذا سجد کله چې سجدي ته طرف الیدین به کوو. دا دوی قول دی نه دی کنه، د مخکې حدیث سره استراب دی دلته. فقال ابراهیم نه قایوته فرمایي ما ارى اباک رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم علقمه توي ګمان مې نه دی پلار ستا باندې چې وائل ابن حجر دی چې د بلی دلی نبی علیہ السلام الا ذالک اليوم الواحد دغه ورځ لیدلې دی. او عبد الله بن مسعود لم يحفظ ذلك منه. ثم قال ابراهيم انما رفع اليدين عند افتتاح الصلاه. د مجلس کې ابراهیم نخعی ناست دی، هغه د علقمه ته وایي ستا پلار به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل لیدلی او عبد الله بن مسعود سے 50 کرتی لیدلی دی. هغه دا حدیث یاد نه کړ رفع الیدین چې ستا پلار پیش کړي. نبی خلکو ته ابراهیم نخعی ویل چې دا پاول تکبیر کې رفع الیدین دی، نور نشته. دا حدیث صحیح سند په لحاظ دا حدیث د نسائی سره استراب دی.
اغلتا د سجدی په حال کې رفع الیدین نشته دی او دلته دا ذکر کوي چې اذا رکع و اذا سجد کله به چې سجدی ته او دا مذهب د وهابیانو نه دی. دارنګ شرح مشکل الاثار پنلسم جلد ودرشمه صفحه حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سفيان المغيرة قال قلت لابراهيم حديث وائل انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ما ورتدا حدیث پیش کړ چې دی وای ما نبی اسلام لیدل يرفع يديه افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع فقال ان كان وائل راه مره کوائل چرت لیدل وی نبی اسلام یو کرت فقد رآه عبد الله 50 مره عبد الله بن مسعود 50 کرت لیدل چې لا يفعل ذلك دای نه دی کړي فاحتملنا هذا ابراهيم وان كان لم يذكر ما بينه وبين عبد الله فيه کتوي چې الک ابراهيم دا قول د عبد الله بن مسعود نه نقلای نو دې من کې سند کم ده لما قد ذكرنا في غير هذا الموضع من كتابنا من قوله للأعمش جوابا له عن قوله دا عمش تويلو اذا حدثتني فاسندوا بان قال له اذا قلت لك قال عبد الله فلم اقل ذلك حتى حدثنيه عنه جماعه ابراهيم نخعي اعمش تسوي كما در تول چې قال عبد الله نو دا به هغه وخت کې زوایم چې د عبد الله بن مسعود نه ما ته غټي ډلې را رسولي واذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني نو چې هر کله دلته دا خبره پیش کا فقد رآه عبد الله 50 مره حدثني فلان عن عبد الله ونوي ډایرک حواله د عبد الله ورکړه نه امام طحاوی دین استدلال کوي چې دا د پنځبانی د جمع غفیر عن عبد الله دا خبره ثابته جمع غفیر عن عبد الله ثابته په دې کې دوی دا اعتراض کوي چې ابراهيم نخعی د عبد الله بن مسعود ملاقات خو نه دي شوی کنه د څنګه وایي چې فقد رآه عبد الله د دې خبره سند پکار دی نو دا غي جواب امام طحاوی کوي چې د امام اعمش ته ویلی چې کله ماته تقال عبد الله ویل ډایرک حواله د عبد الله می درکړه نو دا به هغه وخت کې چې ما به یو غټه ډلې دا غنه روایت کړي ما ته به ویلي نو زه د کثرت د وجې نمونه پرېږدم او قال عبد الله وویل او چې کله حدثني فلان عن عبد الله وویم نو بیا به هغه خاص سړي یو کس به روایت کړي. عمدة القاری نهم جلد نهمه صفحه وی کچر تخصم دلیل پیش کی حدیث دوائل ابن حجر چرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یده دا حدیث پیش کی جواب دار چې انه ضاده ما رواه ابراهيم النخعي عبد الله بن مسعود انه لم يكن راى النبي صلى الله عليه وسلم اغا متضاد داغه سرا فعبد الله اقدم صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود دا د صحبت د نبی اسلام کې متقدمین نه دی او افهم دے پا افعال د نبی الاسلام دوائل ابن حجرنا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون ليحفظوا عنه وكان عبد الله كثير الولوج والدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اوائل ابن حجر اسلم في المدينه في سنه 9 من الحجره دا پنهم کال د هجرت د ایمان راوړی دی نو پمن د اسلامینو د وائل ابن حجر او د عبد الله بن مسعود کې 22 سنه دویش کال فرق دی هغه په اول کال کې ایمان راوړی د بعثت په اول کال عبد الله بن مسعود ایمان راوړی اوائل ابن حجر په نهم کال د بعثت د هجرت راوړی یو کال د نبی اسلام سره تیر کړي او هغه څومره تیر کړي دی ور سره هغه دریش کال تیر کړي نو د دواړو په اسلامینو کې څومره فرق شو دویش کال فرق شو لہذا قال ابراهيم للمغيرة حين قال ان وائلا حدث ان راى رسول الله يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع ندور تويل ان كان وائل رآه مره يفعل ذلك فقد رآه عبد الله 50 مره لا يفعل ذلك فان قلت خبر د ابراهيم غير متصل له ذکر د درک د عبد الله نه دی کړی لانه مات سنه 32 بالمدينه قيل بالكوفه او مولد د ابراهيم سنه 50 دی كما صرح به ابن حبان قلت عدد ابراهيم داره اذا ارسل حديثا عن عبد الله لم يرسله الا بعد صحته عنده من الرواة عنه وبعد تكاثر الروايات عنه ولا شك ان خبر الجماعه اقوى من خبر الواحده دا د ډیرو روایتو باندې رسیدلی ورته دغه وخت کې د ارسال کوي دغه وخت کې ارسال سالورم حدیث د دې چې کوم دی غ روایت دا به حمید الساعدی دی
دغه روایت دی چې د دې په هغه درې واړو ځای او رفع الیدینو باندې دال دی، د دې په دعوه دال دی. روایت د بخاري هم په دال نه دی، هغه دویم روایت په دال دی، خو هغه دویم روایت راجح ده چې موقوف دی، مرفوع نه، د دلیل نه ګرځي. سنن ابي داود والجلد 255 صفحه. اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في 10 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لس کسان صحابه ناس هغه کې ابو قتاده ابو حميد الساعدي وانا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ورتوي فلما فوالله ما كنت باكثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبه. قال بلى. قالوا فارز منذر ورندكام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عزم في موضع معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ركوع مخ ثابت ويدع راحته الى ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب راسه ولا يقنع ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله اكبر ثم يهوي الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها كي بناسته حتى يرجع كل عزم الى موضع ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه. دغه په دې دعوه باندې دال رکعتين نه بچ پاتې ده، رفع الیدین به کول حتى يحاذي بهما منكبين كما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يصنع ذلك في بقيه الصلاه حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم اخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه اليسرى. دردي پاغا عملم دال شچکم طرف ته وتلی نو صحابه ورتوي قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دردي په داو باندې دال دی. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری نام جلتم صفحه کې ذکر کړي فإن احتج الخصم کا خصم دلیل پیش کې په حدیث د ابي حمید الساعدي سره جواب دادې چې ان ابا داود قد اخرج من وجوه كثيره. ابو داود ګوره دا حدیث څه په ډیرو طرقو باندې چلولې دي، سو پانی پینی ولې دي. یو د احمد ابن حنبل او کم سند د احمد ابن حنبل چې د لیس فی ذکر رفع الیدین عند الرکوع، دا تعرض شو کنه، دا استراب دی دلته. والطريق الذي في ذلك او په کم سند کې چې د رکوع په ټیم رفع الیدین راغلي دي فهو عن عبد الحمید بن جعفر، هغه په سند د چا سره دی؟ د عبد الحمید بن جعفر سره دی. سند تلال شي تاسو مخ کې پانواړه وي. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث احمد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر. قول عبد الحميد پکراغه کنا طريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جعفر فهو ضعيفنا. قالوا انه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به على الخصم. كتوي هو من رجال مسلم، دا خد مسلم دا رجالنا. قلت لا يلزم من ذلك الا يكون ضعيف عند غيري، دا خو لازم نه چې د مسلم د رجالنا انه ضعیف بني. ولئن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة اخرى اغدا ان محمد بن عمرو وابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من ابي حميد. دلته سما نشتا، انقطاع على پسند کې. اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدي. دلتا امام شعبی وی چې د سما د ابي حمید الساعدي سنشتا. محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من ابي حمید ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل ابي قتاده. دا له صحابو کې یو نم سما نه لري.
دی وفات شوی په خلافت د ولید بن یزید بن عبد الملک کې او خلافت په سنه 25 و 100 ولهذا ویلی ابن حزم لعل عبد الحمید بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد بن عمر بن عطاء فإن قال الخصم چویلی بخقی په المعرفه کې فیصله کړي بخاری په تاریخ پل کې بانه سمع ابا حمید چې د ابا حمید نسماشته دی قلنا من ویل قائل بانه لم يسمع من ابي حمید قائل د دې خبرې چې محمد بن عمرو بن عطاء سمع د ابو حمید نه لري هو الشعبي غشعبي دی وهو حجة في هذا الباب امام بخاری قول به د امام شعبی مقابله نشي کولی امام شعبی مقابله نشي کولی هغه وایي چې دا سمع نشتا کان یحیی بن سعید یضاعفه دا ولګوي پاس د عبدالحمید بن جعفر سره دا عبارت چې دا په ابن القاری کې نشته دا د اسماء رجال نه ماخذ کړی دا عبدالحمید بن جعفر چې دی پاسیوی فهو ضعیف کنا په کم سند کې چې دا طریقه د رفع الیدین تاسو خای دا د عبدالحمید بن جعفر سند دی نو یو عبدالحمید بن جعفر ضعیف دی او دویم دا چې محمد بن عمرو بن عطا چې دی د سما د ابو حمید سره نشته نو دو جرح را لیکن یو خو پکې انقطاع رااله او دویم چې د سند کې محمد بن عبدالحمید بن جعفر دی عبدالحمید بن جعفر متعلق کان یحیی بن سعید یضاعفه یحیی بن سعید قطان بضعیف کو دلرا ماوی یحیی لرا قد روى عنه یحیی بن سعید یحیی بن سعید تی حدیث نقلی قال قد روى عنه وكان يضاعف روایت کولو ضعیف به وتوی او کان یروی عن قوم ما كانوا يساوون عنده بشيء او ما یحیی بن معین توی چې یحیی بن سعید تی روایات کوي وی یحیی بن معین را توی چې هغه تی روایات کوي خو ضعیف متوای او یحیی بن سعید کې دا کار دی چې د څه قوم نه روایت نقلی چې د پنځه اهمیت نه لري قال يحيى بن معين وكان يرى القدر كان يرى القدر ده قدر يو نوراي ده قدر يو وكان سفيان بن عيينة يضاعفه اغبم ضعيف کو دلرا یو خبر بل ده طرف ده نافیین و نامثبتین تداغه ده چې تاسو کوم روایت مونږ ته پیش کړل څلور واړه دی کی عمل دائم استمراری تر آخر د وفات د نبی اسلام پورې څه دلیل نشته نو دوی بیا پدې کې د بهقی او روایت پیش کړي چې هغه دال دی په استمرار تر وفات چې مرقات په دریم جلد یو درشمه صفحه کې نقل کړی دی وعلم ان البهقي روى في سنن حديث ابن عمر هذا بزيادة في آخره بلفظ فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى دغه مونږ د نبی اسلام تر سوچي ملاقات د الہ سرش دا روایت حافظ په تلخیص کې ذکر کړی یو ته صفحه تلخیص الحبیر کې او حافظ نه مراد ابن حجر اسقلانی دی زیلعی پنس برایا والجل 409 صفحه وسکتا علیه ولم يتكلما لیکن پسند ده کې عبدالرحمن بن قریش دی قال الذهبي في الميزان دویم جل یوصل 4 صفحه اتهمه السليماني بوضع الحديث دي حديث تقبيه موضوعي بالكي وقال الخطيب في تاريخي لسم جل 203 صفحه في حديثي غرائب وافراد ولم اسمع في الله خيرا وفيه ايضا اسم فديكي عصمه بن محمد الانصاري دي قال ابو الحسن الدارقطني عصمه بن محمد بن فضال الانصاري متروكنا ذكر الخطيب في تاريخي دولسم جلد 208 صفحه وقال ابن عتيق كل حديثي غير محفوظ ذكره الذهبي في ميزانه خلاصه دا چې هغه روایت چې فما زالت تلك صلاه حتى لقى الله تعالى هغه صحیح نه دی ضعیف دی دیم د شرع نه پیش کول نشي دا اخر کې یو درې روایت ما دا سره وړي دي چې دای قائل نه دي نو چې کوم خلق وای چې مون حدیثو په سيزونو په کار ده چې دا رفع الیدین مشروع امام بخاری په جز رفع الیدین فی الصلاۃ اول جل 50 صفحه کې په صحیح سند سره پیش کړي حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن يحيى بن ابي اسحاق قال رايت انس بن مالك يرفع يديه بين السجدتين دا د دوی رائے نه ده او حدیث صحیح دی سند پر لحاظ
سنن ابي داود اول جلد 209 صفحه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعان ابي هبيرة عن ميمون المكي انه راى عبد الله بن الزبير ولد وصلى بهم يشير بكفيه منذ پس وقت اشاره په کفانو کوله حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام قيام ته پاسیدا فيقوم فيشير بيديه ويزلال عبد الله بن عباس فقلت اني رايت ابن الزبير صلى صلاه لم ارى احدا يصليها دسی منځ یو که چې مالا څوک نه دي چې داسې منځ کړي فوصفت له هذه چې کوزي دم لفل دینو پورته کې دم لفل دینو داسې منځ یو کا بما تول چې نحببت ان تنظر الى صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد بصلاه عبد الله بن الزبير. ابن عباس یو فرمایل کله نبی اسلام د مانځه اقتدا کول غواړي نو د عبد الله بن زبير منځ پس اقتدا وکړه. اوس دا شروع کوي بیا کنه حدیثو کې خورال کنه په هر خفض او رفع کرال په هر قیام کرال ولی نه کوي بیا په دی باندې. سنن ابن ماجه دویم جلد یو څلوېښت صفحه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عبد الرحمن العرج عن ابي هريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حذو منكبيه حين يفتتح الصلاه وحين يركع وحين يسجد. دا حين يسجد باندې ولي عمل نه کوي. دا ابو هريره په دغه حدیث د حين يسجد ولي عمل نه کوي. هر چا احناف او موالک دي هغه د سینوي چې په دین کې ګنې د نبی اسلام نه د عمل شوه نه دی شوه دی. هر کله خفض رفع کې شوه دی رکوع ته کوزیدل پورته کې دو کې شوه سجده کې شوه دی بین سجدتین هم شوه دی بعد رکعتین هم شوه دی پر قیام کې شوه دی پټیم دا په کمیدو باندې کمیدو حتی کې چې روایت د ابن عمر تر ورسیدا او دا هغه د عبد الله بن مسعود پر روایتو کې مونږ ترجیح روایت د عبد الله بن مسعود ته ورکو ځکه چې هغه افقه د صحابه و دی.